زموږ دی په دا تیر سوو خلکو کې هم تقریبا سپین ږیري مشران هغو ته الله رب العزت دا علم ورکړی خبرې بې نه یېرېدل. د پیر زین الدین اغا صاحب په باره کې ما خو نه دی لیدلی، دی وایي چې هغه به 10-20 کاله بعد بیا څوک ویل دی ولا پلانی نه ولو یم. یعنې دا ډېر غټ کمال دی، دا ډېر لوی کمال دی چې الله رب العزت یې چاته ور نصیب کړي. یعنې داسې هم پېښه شوې ده چې یو سړي 20 کاله بعد په کور کې ناست دی، چا غږ یې اورېدلی دی، د یو غریب ته پکې دی چې وتلی دی، وایي پلانی نه ولو پلانی نه، دننه څه 20 کاله مخکې ما ستا غږ اورېدلی. اوس خو موږ دی تباه سو، د فیسبوک دی تباه کړلو. پخوا به کسته یادېږي دا د ټلیفون نمبران به زموږ په یاد شته، د پلاني دکان، د پلاني دفتر، د پلاني کور. اوس مې خپل نمبر نه یې زده. پخوا موږ د علم په طلب پسې وو چې زه یو شی زده کړم، بس اوس خو فیسبوک راغلی، بس خالي شیشه ده ورته ګوره. لکه چې د سترګو څه نیام شو، له دماغ هم نیام شو. لکه یو شی چې سړی پرې یو شی دی کیاوه او هغه دیوالونه نه لري، هغه څنګه تیویږي، څه چیږي. داسې دا زموږ د دماغو، زموږ د حافظو، زموږ د عقلو، زموږ د فکرو دیوالونه ونړېدل چې هر شی ورواچي هغه لاندې وښه کېږي ولاړ شي. دا ډېره لویه بدبختي راغله، دا ډېره لویه حالانکې عجبه بله درته کوم، دا رقم صحابه کرام شته چې دی مسلمان نه وو، نیم قرآن یې یاد شوی دی. ایمان چې به در راوړي نیم قرآن به یې یاد و. چا پوښتنه چې نو وګه څنګه دې یاد شو؟ ول دغه زموږ ملګري وو مسلمانان وو، هغه به دا قرآن را نازلېدی بس روایي، بس ما هم جنۍ زده شو. مسلمان نه وو، د قرآن سره څه تعلق و؟ حافظې وې، صاف سوتره خوراک ولو. زموږ ته د غنمو وچه ډوډۍ راواخلئ، کوچې راواخلئ، د لاس غوړي راواخلئ، دغسې مطلب لاسي شیان چې کوم اوس ټوله یا پر پیزا ودرېدله، یا پر برګر ودرېدله، یا پر هغه سینډویچ ودرېدله. دا به څه شي نو؟ د دې نتیجه به څه شي؟ ګوره زه اسانه مثال در کوم، ته یو دروند شی په نازک سپړسي راوځړوه یا په نازکه رسۍ راوځړوه، د دې به څه انجام وي؟ شلېږي که نه شلېږي؟ نو که په مضبوطه شي تا دا شی راوځړوي بیا به څه کیسه وي؟ نو زموږ دماغونه او حافظې ولاړې ختمې شولې، دا خاص د دې فیسبوک برکت. او هر چا چې فیسبوک کوي د هغه د حافظې خالي پوښتنه کوي. نو موږ ته خو ښه خبره دا ده چې الله رب العزت د چا حافظه ورقوي کړي. اوس هغه علما فرمایي که د چا حافظه قوي نه وي، هغه د هر لمانځه بعد 11 واره دا وایي یا قوي یا قوي یا قوي. سید مجربه نسخه ده، مجربه نسخه ده، خو اصل شی چې دی عزیزانو هغه دا دی چې زموږ د ګناهو د وجې دا شی کېږي. عبدالله ابن مسعود فرمایي که ستا شی هیر سو دا به وجه څه وي؟ وایي زما ګمان دا دی چې دا ستا د ګناه د وجې درڅه هیر سوی دی. امام شافعي صاحب رحمه الله خپل استاذ لرالی حضرت د حافظې شکایت یې وکړي چې زما حافظه ډېره کمزورې ده. بیا هغه ورته وویل د ګناهو څه ځان ګوره، ده ورته وویل ما حافظه کمزورې ده، ما ته یو دی وظیفه راوښیه، هغه د ګناهو څه ځان ګوره، د ګناهو څه. او امام شافعي صاحب رحمه الله فرمایي دا دالچیني نه دی، دالچیني دا زموږ ته په ورځو کې اکثره یې کومه مثاله یې بولي، پښتو کې چیش بولي؟ ګرم مساله، ګرم مساله هغه توره چې په دا ورځو کې دا ګرم مساله چې سړی په خولې کې اچي بس دغه زبېښي، د دې څه وایي حافظه چې دغه تیزېږي، له دې حافظه چې دغه تیزېږي. نو لهذا بیا بل علما فرمایي تی هر اوداسه پر ټیم تی مسواک وهئ، مسواک. اوس یو سړی وایي یاره د مسواک او د حافظې څه تعلق دی سره؟ د مسواک او د حافظې څه تعلق دی؟ موږ ته چې کله کله ډاکټر لره ورسو تورته زما غاښ خوږېږي، زما مطلب خېټه خوږېږي، زما سر خوږېږي، زما غوږ خوږېږي، زما مطلب پلانۍ پلانۍ بیماري ده، هغه تا ته د هغه شي دپاره دوا درکړي، د معدې دوایي هم ورسره درکړي. ورته ډاکټر صاحب زما خو نو معده نه خوږېږي، نو تا د معدې دوایي څه دپاره ورسره راکړه؟ دی درته وایي ته چې دغه شی خورې ګوندې کېدلی سي چې ستا پر معده باندې بد اثر وکړي، نو دغه شی بیا ستا معده راګرځي، ستا معده به نه خرابېږي. اوس خبره دا ده چې دا ما او تا ته د صفایي ویلي دي، د خولې د پاکېدو یې ویلي دي، او بیا چې دا روحاني خبره راواخلې، په روحاني کې دغه خبره ده چې هغه د انسان عقل وربرابروي. حالانکې هغه یو ډېر غټ ډاکټر و، د هغه یو کتاب مې یو وخت وایي، هغه ویلې
ولکه د انسان فکر معلوموي چې د دې به د څنګه فکر انسان ته خالي باتروم وګورئ که باتروم صاف سوترا و بالکل دا به د نس د بیمارۍ سم خلاص کې باتروم سره دو بیا د بید ډېره معافي دوري چپا ورستا هغه دا به خامخا د نس بیماري هم لري صحیح سو دا څونه غټ غټ خبرې دي نو لہذا دالچینی خوړل مطلب په خوله کې اړول راړول امام شافعي صاحب فرمایي مسواک وهل او ګناه نه کول دا ټول شیان سره یو ځای کې به ډېره اسانه خبره جوړه شي زموږ ولې هر شی یېرېږي یو خو بزرګان دي اولیاء دي الله والا دي تنوي صاحب رحمه الله فرمایي وایي مولانا یعقوب نانوتوي دا ډېر لوی بزرګ تېر سوی زموږ د دیوبند وایي د هغه څه به کله کله خپل نوم یېرسو یا به چاته زما نوم چیش دی زما نوم څه دی مستغرق و مستغرق پیغمبر علیه السلام مبارک وخت تهجد پر ټیم باندې عائشه صدیقه ول څوک ولا عائشه کم عائشه ولا ابو بکر صدیق لور کم ابو بکر صدیق ولید ابو قحافه زوی ندی پیژن بیا به سال منزل چبلاړې د منزل چرال اشراق بیا وکي بیا به عائشه صدیقه پښتن جو وکي یا رسول الله من خیر ولا کول زلت نوم زبل خاطر یعنی زما تنوي صاحب رحمه الله فرمای پیغمبر علیه السلام سجده سا وکول موږ هم کوو پیغمبر علیه السلام په منځ کې خطا سو دا وجه څه هغه وجه دا ده چې موږ د دنیا په خبرو مصروف سو په منځ کې خطا سو منځ رسېږي پیغمبر علیه السلام د اسمان په خبرو کې تللی و دوري د مځکې خبرې بجلی یې زموږ دا فرق ده صحیح سو نو فرمایي عبد الله بن مسعود زما ګمان دا دی چې د انسان څه شی یریږي علم یریږي قرآن یریږي حدیث یریږي دا د ګناه وجه ده ګناه پرېږده بالکل به الله رب العزت بیا زموږ څه هغه شی نه یری او ګناه دومره عامه سوه ګوره ګناه کول خو ټیک دی یو صدقې ګناه وسوله که یو سړی ګناه وهم کې به خبر نه چې دا ګناه د ما وکړله یا ګناه نه بولي د هغه به څه حالي دا ما ته چې فیسبوک راواړو به دې کې زنان ښځې بل یعنې دا چې د پخوا علما پخوا د دیوبند بزرګان زموږ اولیاء مشایخ ژوندي وایي هغه به ویل چې دا هر چا فیسبوک خلاص کړی دا حرام دی دا ناجایزه دی ځکه ته فیسبوک لره په حلاله نسې ورسېدلی تر شلو ښځو تر شلو بدنظرۍ به وځې بیا ته یې قرآن پاک را ډاونلوډولی سي صحیح سو اوس چپه ورسته زمانه سوله ولکه دا معلومیږي چې تور کم دی سپین کم دی بس اسی خدای پاک د انسانانو شکلونه را کړي دي د محمد رسول الله د دعا په خاطر کني محمد رسول الله دعا وکړه یا الله زما امت بزوګانو خنجران ما جوړه والله وعده ورسره وکړه لیکن عادتونه زموږ ټول د خنجرانو بزوګان زموږ ټول عادتونه هر سړی وګوره چې دا ناچیږي دا رقصیږي دا تړون دا پر روډ دا حیران به پاتې سي هغه دغه وجه ده چې عمل د سپیو د خنجرو د بزوګي دی نور نو شکل د محمد رسول الله په برکت د انسان دی نو فرمایي چې زما انی لاحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئه يعملها رواه الطبراني زما فکر دا دی چې کوم چا څه شی هیر سي هغه وجه دا ده چې هغه مطلب ګناه چې دغه جنس سوی ده دغه څه ګناه چې دغه سوی ده او بیا علما فرمایي حکیمانو دا فرمایي چې کوم سړی خوب را نه لري خوب یې نه پره د هغه حافظه کمزورې کېږي حافظه یې کمزوري دا زموږ کالج یونیورسټي والا نه دي چې کوم هلک فیسبوک موبایل نه لري هغه په ټاپ نمبرانو کې راځي او چې کوم هلک یې لري هغه د 2 بجو ویښ دی د سترګې څه حالي کوچنی هلک یې هغه غټې عینکې لګولي یاره ته کوچنی بچی ستا سترګې کله خرابې سوې دا د موبایل شعاوې خو اسانه نه ده دا ماهر ډاکټران وایي ته چې کله موبایل استعمالوي 15 منټه تا موبایل استعمال کړي 15 منټه بعد به 1 منټ موبایل ږدي خپل سترګې به مطلب خلاص وبندې کوي چې دا ستا د سترګو پریکټس وشي یو مخ سړی ورته ګوري دا تباه کېږي هغه یو قرآن دی چې سړی یو مخ ورته ګوري سړی نه تباه کېږي کنې حافظان به اوس ټول په سترګو ړانده وایي د موبایل د سترګو ړانده مې لیدلې دي د قرآن دې مې نه دي لیدلې چې د ډېر قرآن وایي نو لحاظه دی په سترګو ړوند سو هغه وجه دا موبایل د ګناه شی دی قرآن چې دی هغه د الله ملاقات د الله کلام دی